په مسکو کې یوې محکمې 29 کلن ازبک ټبر احمد جان قربانوف د روسیې د لوړپوړي جنرال چې د دغه هیواد د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسیې د لوړپوړي جنرال چې ایوګور کریلوف نومیده د روانې دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په یوه چاودنه کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په اوجپاتا ولسوالۍ کې لوی شوی، روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکرایني ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایوګور ووژني، خو اوکراین د دغه ادعا په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم پر دغه روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 54 کلن کریلوف د 2022 میلادي کال په فبرورۍ کې پر اوکراین د روسي د تیري له پیل راهیسې تر ټولو لوړپوړی روسي پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیف کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. د احمد جان یو ګاونډي ویلي تورن احمد له خپلې مور سره له برید 2 ورځې مخکې وروستۍ خبرې د ټلیفون له لارې کړې وې او مور ته یې ویلي و چې د اشپز په توګه یې ښه دنده موندلې او روغ رمټ دی.